کاپیسا کې پر طالبانو د مقاومتیانو برید او برټانیې لخوا د مقاومتیانو خوبونه لاهو کېدل. جزئیات هم د ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. کاپیسا کې د طالبانو پر پوستې د مقاومت جبهې د برید ادعا 8 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې. مقاومت جبهه وایي چې وسلوالو یې کاپیسا کې د طالبانو پر یو پوستې برید کړی. د مقاومت جبهې یو غړي د نوم د نه ښودلو په شرط دوشنبه د غبرګولي پر 13 له 8 صبح ورځپاڼې سره خبرو کې وویل چې دا برید یې پرون شپه د کاپیسا د دویمې حصې ولسوالۍ د غفارخیلو په کلي کې کړی دی. نوموړي ادعا وکړه چې په دغه برید کې 3 طالب ځواکونه وژلي او 15 نور یې ټپیان کړي دي. د سیمې اوسیدونکو هم نښته تایید کړې. کاپیسا کې ځایي طالب مسؤلانو تر اوسه د دغو ادعاو په اړه څه نه دي ویلي. د یادونې وړ ده چې له 2 میاشتو راهیسې کاپیسا کې د طالبانو پر پوستو د بریدونو کچه لوړه شوې ده. بل خوا برټانیه وایي افغانستان کې د هیڅ وسلوال حرکت او تاوتریخوالي ملاتړ نه کوو. برټانیه ویلي چې په افغانستان کې د اوسني حکومت پر ضد د هیڅ وسلوال حرکت ملاتړ نه کوي او د تاوتریخوالي له لارې سیاسي موخو ته رسیدل غندي. په کابل کې د برټانیه د سفارت شاردافیر په یو خپره شوي اعلامیه کې ویلي چې دوی په افغانستان کې د دایمي ثبات غوښتونکي دي او په خبره یې د هیڅ وسلوال حرکت ملاتړ نه کوي او هیچا ته اجازه نه ورکوي چې د برټانیې خاوره په افغانستان کې د تاوتریخوالي د پلان کولو یا نورو مرستو لپاره وکاروي. برټانیه پر نورو هیوادونو هم غږ کړی چې دغه ډول فعالیتونو او حرکتونو ته د خپلې خاورې د کارونې اجازه ورنه کړي. برټانیه تر دې وړاندې هم ویلي و چې په افغانستان کې د هیڅ وسلوال حرکت ملاتړ نه کوي او په دغه هیواد کې هر ډول تاوتریخوالی او وسلوالې جګړې په کلکو ټکو غندي.